د حنیف نه څلور کاکې پاتې شوې، څلور شهزادګۍ پاتې شوې او باچا شهید کړی شو. دا وړوکي ماشومان یې پاتې شو، دا به چاته بابا کوي او بابا یې نشته. چې دا ملزمان زر تر زره ونیول شي او ختم شي د معاشرې نه، چې بل کار داسې بل چا سره ونه شي، بل یتیم ونه شي. وی زور د اوبو وي، زه وایم نه، زه وایم زور د داسې اوښکو وي چې د یتیم سترګو له راشي. بلا دې ورپسې شي د موبایل پسې هغه سنګین په لاس سړي ته م وایم چې الله دې غر که چې ډس کې په خپې وله، دغه سړی خو ټول کور پالي. جنت ته تله اسانه نه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. څلور ورځې مخکې فریحه او فاطمه یتیمې نه وې، د چا بې حسي او د چا ظلم دا وړې دا ماشومانې یتیمانې کړې. قدرمنو، په دې وطن کې دا موبایل یو ګرداب جوړ نه شو چې په جیب کې دې پروتي سم د مرګ لایسنس دی، پته نشته چې څوک په دې پکه کرے سنګین کیدي که نه ورکې نو مړ کوي. ماښام یو مزدورکار حنیف د سوزکي ډرایور په موبایل ووژلی شو، څلور لوڼه ترې پاتې شوې. دا کاکې به راغټې شي د داسې کمۍ سره، د داسې تکلیف سره چې عمر بابا په البم کې چې ته ګوري د چا په قیسو په یادونو کې به لټوي. کله چې نیکه بابا کینی نه د بابا قصه به کوي. بدنصیبي نه دی چې د ژوند په دې پړاو کې فریحه او فاطمه چاته بابا نشي ویلی. پرانا ورځ شوکمارو دغه حنیف شهید کا. دا لواحقین دي، مشران رونه بیگان ایکس وائی زیډ رشتہ دار ولاړ دي. د حنیف نه څلور کاکې پاتې شوې، څلور شهزادګۍ پاتې شوې او باچا شهید کړی شو. دوی ما ته ویډیو خوره نو بلا رش دی، بله دنیا ده. ماښام مونځ شوی دی، ماسخوتن مونځ ته لا ټیم شته او صاحبه یو سړی داسې کولو ګرځي او دا داسې سړي ښکار یې وکړو چې چاته بلا کاکې پرتې دي. زه چې کله دا پروګرامونه کوم دا ټول خلک دا چیغې وایي ویره دا پولیس نه موږ انصاف غواړو. زه بله تاڼې ته لاړم، والله پولیس والا مې مړه خفه شو. یو ټنګ پکې ورته لګېدلي، دا د شپږ سپیان ښکته یو زړو فایلونو سره ناست وو. د ایوب او د ضیا د زمانې زاړه میزونه پراته وو صاحبه، او هغوی دا خپل ګریوانونه داسې کړي وو، ګرمۍ وهلي وو. په هغه پولیس والا هم خفه شوم. ما خدای پاکه مظلوم د مظلوم نه څه انصاف والي. د پولیس نه که تپوس کوې نو د پښتونخوا د پولیس تنخوا څه ده؟ د هغه د موبایل پیټرول له کمې راځي؟ اچته یي هغه نه پوره کېږي. د یونیفارم پیسې ني، د بوټانو پیسې ني. الله دې د مشرانو له عقل او فهم ورکړي چې دا پولیس په وسایلو دونه پوره کړي چې د حنیف او ستاسو د ښکلې د بابا قاتلان را پیدا کړي. صاحبه خفه نه شي، خو ما هم د خپل زړه بړاس کېښوده، خو صاحبه مونږ سره خو دغه ټکي دي، نور خو زمونږ ډېره بېوسي ده. وایه بس مونږ به دا وایو چې حکومت دې مونږ ته انصاف راکړي او حکومت د زمونږ څه دغه دی، همدغه حکومت ته زمونږ سترګې دي او که حکومت د دې وړو ته دې وګوري چې مونږ ته د انصاف میلاو شي. زه دا وایم چې کوم یو کس د سره و چې زما دا ترې ولې مړ کړو، قرضدار و یا که بل څه مسله وه، نو دا ګوره د غلا موبایلونه نن سبا ډېر زیات شوي دي. په دې باندې حکومت ولې اکشن نه اخلي؟ چې حکومت وغواړي نو زر د دې دغه کولی شي، خو موږ سره داسې دغه ونه شو. نن درېیم هم تېره شوه، نن څلورمه ده. دا د موبایل د شکولو واقعه ده. ها بس زه حکومت ته دا وایم چې تاسو په دې باندې اکشن واخلئ. دې ماشومان دپاره، موږ دپاره هم نه، دې ماشومان دپاره دا وړوکي ماشومان یې پاتې شو، دا به چاته بابا کوي او بابا یې نشته. مخکې به یې ویل څلور لوڼې دي، څلور لوڼې دي، زوی نشته، زامن یې نشته. دا وړې بچیان څه وایي؟ دا بس څه به درته ویم، ټوله شپه جړه فریاد کوي بابا او بابا.
نو بس الله دې ظالمان غر کو پر کې چې دین خپل بابا جدا کړل. فریحه زویا سبق وې سویم کې بچي ترجمه کوم. ترجمه کې وې زار قربان خفه کېږه مخه زویا ستا پلار جنت ته لاړ خه بچي پکېږي بنه ښه جاړه ما نه زما کاکې بره جوړ ما کا زما شهزاد کې ده جاړه بنه کا او جنت ته لاړ مو ټول بزو جنت ته خزویا وای کاکا والله څه به وایم نو بس زما خو په خوله هېڅ هم نه راځي نور زه څه ووایم خو چې کور ته ننوځم او د دې جړاګانې او څه ګورم او بهر راځم دې بلکل څه ویلی نه شم. تاڼې ته هم نن تللي وو تاڼې ته تللي وو ایسیچو صاحب ته مو ویلې چې څنګه چل دی څه وشو که ونه شو هغه وایي چې په یو په موقع مړ دی او دی بل پسې ګرځو نو چې میلاو شي تاسو ته به ویو داسې سپارش موږ سره نشته چې غټ سپارش زه والا یو زما و تپوس وکړي او د قانون په کارونو موږ نه پوهېږو او نه د هغې په کار کې موږ دخل اندازي کولی شو ځکه چې بیا خو خلاف ورزي شو بس د هغې په تمه ناست یو که هغې څه کوي نو وتې کېږي الله شته زمونږ بس باچا را مخکې شي زویا ستا څه کې د حنیف بچیا ما تره مو استاد مې مو او جی بله دا خبره چې بس په دې ټایم زه داسې 9 بجې وې زه کور وم چې اچانک ما پسې کال رالی چې کال رالی را پسې نو ما ته یو کس ویل چې انیف ته تره دی ام جی وایي راشه اکسیډنټ کړی دی او مړ دی به چې دا خبره مې واورېده بیا زه په ځان نه وم پوهېږ چې زه څنګه وررسېدلی یم او څنګه دا واقعه څه وه زویا واقع داسې وه دا تقریبا داسې په کم 9 بجې د مرحبا سنجې ته رالی صحیح ده چې رالی دا دلته مخ و لاس وینځلو د ده ماشومانو سر کره به دې بس هلته یې ملګرو ته ویلي چې زه ځمه که نه دې ماشومانو پسې روانو د هدیرې لارې په روډ باندې پیدل روانو سنیچران راله په ون مې باندې دی چېرته کتلي ورپسې دوباره یو ټر راغستی ورپسې په ون مې راله نو به چې راله ورپسې تر څو ورپسې راکوز شوي وو دې ورپسې چې څنګه تمانچه راایستې وه بلوډ یې والې نو بس تره مې چې پوه شوی دی چې سنیچران دي نو چې منډه کړې ډزې کړی دی نو بس دواړه پرېوتي وو ټکټر له او جي نو بس مونږ حکومت ته دا وایو چې بس د ملک حالات ته دونه خراب شوی دی چې بس انصاف ته غواړو او غواړو چې به دا سنیچران کوشش وکړي چې د ملک د حالات ټیک شي نو انصاف تیار یو انسان ته ملو د کور ته ورځې د دې مورکې نو بس نشو ویلی سرجي بس تاسو بس نشو ویلی ښه د پولیس د منډو ترړو هلو ځن له مطمئنې زویا پولیس بالکل په هغه ټایم را سره ښه عزت ارسې را سره وکړو منډې تړلې هم را سره ووهل هسپتال کې هم دلته هم ارسې را سره وکړو جی بالکل عزتمند یو عزت یې کوو بالکل جی خو باقي مونږ اوس انصاف ته په دې وجه غواړو چې دا کم کس چې دوباره ورسره په موټرسایکل بس هغه بس زر تر زره د ګرفتاره شي مونږ دا وایو که نه اوس خو زمونږ تر سره دا وشو خو مونږ کوشش کوو که نه چې بل مسلمان ته بل کور وران نشي چې دا ملزمان زر تر زره ونیول شي او ختم شي د معاشرې نه چې بل کار داسې بل چا سره ونه شي بل یتیم ونه شي زور د تندر وي زه وایم نه وي زور د اوبو وي زه وایم نه زه وایم زور د داسې اوښکې وي چې د یتیم سترګو له راشي و سمندره یو اړخته او د فریح او د فاطمې اوښکه بل اړخته صاحب هلته به په کور کې هم د حنیف یو تور سرې بلا چغې وی دا سر بد کله یو دیوال او کله بل دیوال هغه تصویر موږ ښولی نه شو خو چې په ټکو کې چې زما نو دا ټکي هم سم قیامت جوړی چې هغه تور سره به دا وړه سینګه راغټئ صاحبانه نن څلورمه ورځ ده سبا به پنځمه شي الله دې وکړي چې قاتل دې پیدا شي خو باور مې نشته خبره مې سخته ده خو والله چې حقیقت دی باچا مونږ خو یواز کېښودو تاسو سره څو قانوني مرسته کول غواړي نو هم قانوني مرسته چې کولی شي لمبر هر څه ما څه خو نشته دیو سره تاسو قانوني مرسته که سره څوک کول غواړي بچي خپل نمبر مونږ سره خو نه خو دا یتیمان دي او دا ماشومان دي سرجي بس تاسو 0316 96 498 ډېره مهرباني فاطمه خبرې کوي ښه فاطمه څنګه و دې څه خبرې کوو که نه څنګه زوی سکول ته ځئ سویم کې 2 کې مو بتریزه شاباس خفه کېږه مه ښه زویه ټیک ده که نه
طبیعت خو ښه دی که نه خفه کېږه مه ښه شهزادګۍ څه خبر ده چې ستا د کور ملک چا وجلې موږ دا خپرونه دې دپاره کوو چې د چاپېرچل دا بدامني بلا ښکلې روکوي د دې خاورې نه ستا خبره ټیک ده ستا په کور خو یتیمان راوټوکول خو صاحبه سبا د بل چا کور روان نه کي خبره صرف د یوازې حنیف نه ده چې چا په کرې وویشته د یو ټکې موبایل لپاره خبره د دې ده چې د دې خاورې د پښتنو د امنیت په کله بحالېږي چې په جیب کې مې زنګین موبایل هم محفوظ نه دی بلا دې ورپسې شي د موبایل پسې هغه سنګین په لاس سړي ته م ویم چې الله دې غر که چې ډس کې پخپیوله دغه سړی خو ټول کور پالي و الله دې غر که چې ډس کې نو خطا وکړه وې یروه دړه په سر یې موله چې د سره دړه ښکلې ښاپېرې تړلې دي تا ته ظاهر شم په خدای هر ټکې مې سم ریبئ طارقه ستا ډېره مهرباني چې په ما څه چلو شي او ته راکې همره زما نه خوا کې دا دې راباندې غټ احسان دی طارقه همداسې کوه هسې نه لیونی نه شم آه